د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دغه وزارت د سرپرست وزیر او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني خبرو اترو خبر ورکوي. حافظ ضیا احمد تکل په یو غږیز کلیپ کې ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاتوي چې مولوي امیر خان متقی نوموړي ته د بریا مبارکي ورکړي او د نوي حکومت د بریا هیله یې ورته څرګنده کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب د سوریې د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي اسعد حسن الشیباني سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د بهرنیو چارو وزیر لومړی د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ته د هغوی د بریا له امله مبارکي ورکړه او د نوي حکومت د بریا هیله یې وکړه. متقی صاحب همداراز ښاغلي اسعد حسن الشیباني ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ګمارنې له امله هم مبارکي ورکړه او د کامیاب ماموریت هیله یې څرګنده کړه. تکل زیاتوي مولوي امیر خان متقی د ټلیفوني مکالمه کې له بریا وروسته د سوریې حکومت د عفو او ښې حکومتولۍ لپاره دریځونه ستایلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان او سوریه وکولی شي منظمې ډیپلوماټیکې اړیکې رامنځته کړي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي افغانانو نږدې نیمه پیړۍ کړاوونه لیدلي او د سوریې اوسنی وضعیت ښه درک کولی شي. متقی صاحب له بریا وروسته د سوریې حکومت د عفو او ښې حکومتولۍ لپاره دریځونه وستایل او هیله یې څرګنده کړه چې افغانستان او سوریه وکولی شي منظمې ډیپلوماټیکې اړیکې رامنځته کړي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل افغانانو نږدې نیمه پیړۍ کړاوونه لیدلي او د سوریې اوسنی وضعیت ښه درک کولی شي. د ویان مرستیال په خبره بلخوا د سوریې انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر په خپل وار ویلي د ښکېلاک پر خلاف د افغانانو 20 کلنه مبارزه مهمه تجربه وه چې زده کړه ترې کیدی شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو لوریو پلاوي لیده کاته ولري. د سوریې د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر په خپل وار د ټلیفون له امله مننه وکړه او زیاته کړه چې د ښکېلاک پر خلاف د افغانانو 20 کلنه مبارزه مهمه تجربه وه چې زده کړه ترې کیدی شي. ښاغلي اسعد حسن الشیباني زیاته کړه چې د سوریې خلکو شاوخوا 50 کاله سخت کړاوونه لیدلي او اوس له پخواني رژیم څخه ډېرې ناخوالې ورته پاتې دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې سي او د دواړو لورو پلاوي لیده کاته سره ولري. دا ټلیفوني اړیکه په داسې مهال نیول کیږي چې وړاندې د اسلامي امارت مشرانو ویلي وو چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ډیپلوماټیکې اړیکې لا پراخې شي.